دی به بیا وایي چې هاي افسوس چې موږ کوتاهي کړې وه په دنیا کې فیها د دې قیامت په باره کې. په دنیا کې چې موږ ژوند تېرولو، موږ خو د دنیا دپاره ژوند تېرولو. په دنیا کې چې موږ ژوند تېرولو، موږ خو د دنیا فکر کولو. په دنیا کې چې موږ کم کارونه کولو هغه خو د دنیا دپاره مو کولو. زمونږ په سوچ او زمونږ په دماغو کې، زمونږ په فکر کې، زمونږ په عقیده کې خو قیامت نه و. موږ خو ډېر کوتاهي کړې ده. فرتنا چې موږ کوتاهي کړې ده فیها په باره د قیامت کې. د قیامت په باره کې دومره خلکو نه کوتاهي کېږي، دومره خلکو نه کوتاهي کېږي چې قیامت په ذهن او په دماغ کې تېرېږي نه، لکه چې بیخي دغه ورځ راتلونکی نه وي. لکه چې موږ همدې دنیا دپاره پیدا یو، بس همدا دنیا مو مقصد دی. د دې وجې نه د قیامت د ورځو نه د نومونو نه یو نوم دی یوم الحسرت، د افسوسونو ورځ. هلته به بیا خلک ډېر افسوسونه کوي. کاش چې موږ په ژوند کې د دې ورځې سوچ کړی وی، د دې ورځې دپاره مو کار کړی وی. لکه دلته چې فرمایي یا حسرتنا، آی افسوس دی. یوم الحسرت د قیامت د نومونو نه یو نوم دی، یوم الحسره. وانذرهم یوم الحسرة اذ قضی الامر وهم فی غفلة وهم لا یؤمنون. یوم الحسرت د افسوسونو ورځ. نو قیامت کې به دا خلک افسوسونه کوي چې هاي افسوس دی علامه په هغه څه کې فرتنا چې موږ کمی کړی، کوتاهي کړی فیها په باره د دې قیامت کې. وما الحیات الدنیا الا لعب وله، نه دی دا ژوند د دنیا مگر لوبې او ټوکې دي. د دنیا دا ژوند الله فرمایي لوبې او ټوکې، هیڅ حقیقت نه لري. لکه ماشومان چې کله د کور نه بهر تیږې داسې کېدي غیر چارپیره او دا زما کور دی، بل وایي چې دا زما کور دی، چې بس کله غرمه شي هر یو خپل کور ته روان، بیا په کوټه په خپل لاسو باندې بیرته وران کړي. دغسې د دنیا دا ژوند دی او خلک ته نه روان دي. نو دا یو لاړ شي، خو دی بل ته بیا دا سوچ نه ولویږي چې سبا زه هم روان یم که نه، بس د ده ورسره نور هم د دنیا سره مینه پیدا شي، لکه چې دا په دنیا کې همیشه وي. الا لعب ولهو، الله فرمایي دا خو لوبې دي او مشغله ده، خالی مشغولتیا ده.